السلام علیکم او په خیر راغلی. په نننۍ ویډیو کې به مونږ خبره اتره کوو چې مونږ به د MPL لپاره برانډ اپروول څنګه را اخلو. که فرض کا مونږ په امازون باندې MPL کول غواړو، MPL په خپل لانچ کول غواړو، یعنی ځان له یو مایکرو پرایویټ لیبل او پروډکټ چې دی هغه لانچ کول غواړو، نو د هغې دپاره به مونږه برانډ اپروول چې دی هغه څنګه را اخلو، د هغې دپاره څه طریقه کار دی A to Z به درته په دې ویډیو کې ایکسپلین کوم. ویډیو به تر اخره پورې ګورئ چې په هر سټپ باندې تاسو پوه شئ او تاسو بیا د امازون دپاره چې دی یا د مایکرو پرایویټ لیبل دپاره چې دی د امازون والنه برانډ اپروول چې دی هغه راواخلئ. کله چې مونږ ځان له یو MPL لانچ کوو، صحیح ده، ځان له یو مایکرو پرایویټ لیبل لانچ کوو، نو هغه مونږ چې دی د هغې دپاره مونږ برانډ نوم چې دی هغه سلیکټ کوو. لکه فار ایگزامپل زه دلته کې راشم amazon.a ته، صحیح ده، amazon.a ته راشم د دوبۍ مارکیټ ته، یا که تاسو په هر مارکیټ باندې کار کوئ، صحیح ده، ما جست ایگزامپل دپاره چې دی د دوبۍ مارکیټ چې دی هغه سلیکټ کړلو، صحیح ده. نو زه به د دوبۍ مارکیټ ته راشم. دلته کې زموږ سره په دې ځای کې کار نه کوي، زه به یو بل وینډو کولاو کړم، دلته به راشم amazon.a به زه سرچ کړم، صحیح ده. amazon.a چې زه سرچ کړم نو زه به د امازون مارکیټ پلیس ته ورشم، صحیح ده. دلته کې زه تاسو له یو اگزامپل در کوم، لکه فار ایگزامپل زما سره دا یو پروډکټ دی، صحیح ده، په دې باندې ما کلیک کړلو. چې څنګه زه په دې باندې کلیک کړم که نه، نو دلته کې زمونږ سره مونږ به راشو، لینګویج چې دی هغه به چینج کړو، صحیح ده. زمونږ داسې به دلته کې په دې طریقه کار به مونږ څه کوو، خپل لینګویج چې دی هغه به چینج کوو او بیا به دې پروډکټ ته چې دی ور انټر شو. ګوره که تاسو وګورئ مونږ دې پروډکټ ته را انټر شو که نه، که دلته کې زه تاسو ته ووایم دلته کې زمونږ سره د MPL یا د دې پروډکټ برانډ نوم څه دی، بیوټین دی که نه، صحیح ده. نو دغه شانتې به مونږ د خپل پروډکټ دپاره که فرض که مونږ خپل MPL لانچ کول غواړو، صحیح ده، خپل مایکرو پرایویټ لیبل چې دی هغه په امازون باندې لانچ کول غواړو، نو مونږ به د هغې دپاره برانډ نوم چې دی هغه څنګه راوړو، صحیح ده، د هغې دپاره به مونږ اپروول څنګه رااخلو، د هغې دپاره څه ریکوایرمنټ دي، صحیح ده. بل زه تاسو له یو اگزامپل در کوم، زه بیا رالم amazon.a ته زه رالم، صحیح ده، amazon.a ته زه رالم. دلته کې که زه فرض کا جنریک پروډکټ چې دی هغه سرچ کم، صحیح ده، جنریک پروډکټ زه سرچ کم، جنریک پروډکټ چې دی هغه ما سرچ کړلو. نو اوس که تاسو وګورئ که نه، دلته کې به زموږ سره هغه پروډکټ راواوړي کوم چې زموږ سره جنریک وي، صحیح ده، چې کم زموږ سره څه وي، کم زموږ سره جنریک پروډکټ وي، مونږ به هغه پروډکټ چې دی هغه راواړو، صحیح ده. لکه فار ایگزامپل دلته کې زه راشم او سرچ کما، یا دلته کې د دې نه زه یو پروډکټ راواخلم، صحیح ده، اگزامپل دپاره. فار ایگزامپل دلته کې زه اوس سرچ کوم جنریک پروډکټ، جنریک پروډکټس. چې کله زه جنریک پروډکټ سرچ کم که نه، نو زما سره به ټول هغه جنریک پروډکټ چې دی هغه راوړي، صحیح ده، د کمې چې برانډ نوم ته لیکلی وي جنریک، صحیح ده. سمپلی دا به تاسو لیدلی هم وي چې زموږ سره یو پروډکټ چې دی هغې ته یې څه لیکلی وي، جنریک یې ورته لیکلی وي. زه د دې دپاره د ایډرس چې دی دا لږ چینج کوم، دا به زه دوبۍ ته چینج کړم. نو اوس به زموږ سره دا ایشو چې دی دا به زموږ سره ریزالو شي، صحیح ده، حل بشي زموږ سره. دلته کې فار ایگزامپل مونږ یو پروډکټ ته رالو، صحیح ده، لکه فار ایگزامپل زه دلته کې یو پروډکټ چې دی هغه ستاسو د پوهې دپاره چې دی را اخلم چې تاسو پې زه نور هم پوهه کړم، صحیح ده. ګوره چې کله تاسو دغه شانتې قسمه پروډکټس ته راشئ که نه، او هغې ته یې څه لیکلی وي، هغې ته یې برانډ نوم چې دی هغې ورته څه لیکلی وي، جنریک یې ورته لیکلی وي. نو مونږ به هغه څنګه کوو، لکه اوس زموږ سره دا برانډ نوم دی که نه، دې ته یې چې دی پیو را لیکلی، مطلب برانډ نوم یې ورته لیکلی دی. نو یو زموږ سره داسې وي چې هغې ته یې جنریک لیکلی وي، صحیح ده، نو هغه خو جنریک وي، هغه خو زموږ سره په اسانه باندې د هغې کار کېږي، صحیح ده. خو که فرض که مونږ د دې دپاره چې دی برانډ نوم را اخلو، نو د هغې دپاره به مونږ څه کوو، د امازون والنه به اپروول لا اخلو. لکه زموږ سره بل اگزامپل چې کم اولنی اگزامپل و زموږ سره دا و، دې ته یې څه لیکلی دی، دې ته یې زموږ سره برانډ نوم چې دی هغه لیکلی دی، که تاسو سوچ وکئ، صحیح ده، برانډ نوم یې څه دی،
بایټین چې دی دا زموږ سره څه دی دا زموږ سره د دې پروډکټ چې دی د دې ایکسټینشن چې دی برانډ نوم دی. نو دا به مونږ څنګه رااخلو؟ صحیح ده، مونږ به راشو امازون خپل سیلر سنټر ته. دلته کې به په دې 3 لاین باندې مونږ کلیک کو. صحیح ده، کیټالاګ ته به راشو، ایډ پروډکټ باندې به کلیک کو. په څه باندې؟ په ایډ پروډکټ باندې. چې په ایډ پروډکټ باندې مونږ کلیک کو کنه، مونږ چې به د هول سیل لپاره پروډکټ لیست کولو، نو سمپلی د هغې لیسټینګ به مونږ څنګه کولو؟ د SN نمبر په تھرو به کولو کنه. اوس که پرس که مونږ د MPL لپاره پروډکټ لانچ کوو کنه، نو هغې دپاره به مونږ دا ټایټل چې کم دی زمونږ سره چې کم دا ټایټل دی دا به هم مونږ په خپله لیکو. صحیح ده، های والیوم کیورډز به پکې مونږ شاملو. د دې دپاره چې کم دا بولټ پوینټس دي دا به هم مونږ په خپله لیکو. برانډ نوم صحیح ده، یا فیچرز چې د دې کم دي، د دې چې کم ډسکرپشن دي، دا ټوټل به مونږ څه کوو؟ په MPL کې به دا مونږ په خپله باندې څه کوو؟ لیکو به. صحیح ده، نو مونږ راځو اوس سمپلی تاسو په دې باندې پوه شوئ. مونږ به راشو چې کله هم مونږ د MPL لپاره چې دی برانډ اپروول اخلو، نو د هغې دپاره به مونږ بلینک فارم چې دی هغه سلیکټ کړو. صحیح ده، چې کله بلینک فارم مونږ سلیکټ کړو نو مونږ به په سټارټ باندې کلیک کړو. صحیح ده، چې مونږ په سټارټ باندې کلیک کړو نو دلته کې به اوس زموږ سره یو نوی وینډو اوپن شي چې په هغې کې به مونږ پوره لیسټینګ کوو. صحیح ده، خو د هغې نه مخکې زه تاسو ته طریقه کار ښیم چې تاسو به د برانډ اپروول چې دی هغه څنګه رااخلئ، په کم طریقه کار به رااخلئ. صحیح ده، لکه فار ایگزامپل دا ما آلریډي پیل کړی دي، دا به زه وران کړم. صحیح ده، لکه فار ایگزامپل زه ځان له چې دی یو پروډکټ چې دی هغه لانچ کوم. صحیح ده، لکه ما دا پروډکټ چې دی دا وکتلو. صحیح ده، لکه داسې پروډکټ زه لانچ کوم، نو زه به څه وکړم؟ د دې کیورډز به زه راواخلم. صحیح ده، ټایټل دا به له زه پراپرلی ولیکم، هغه به زه راواخلم او چېرته به راشم؟ امازون سیلر سنټر ته به راشم. دلته کې به هغه آیټم نیم چې کم دی د هغه پروډکټ چې څه نوم دی هغه به زه دلته کې پیسټ کم. صحیح ده، چې کله زه دا پیسټ کم که نه، نو اوس ګوره دلته کې به زموږ سره اټومیټیک چې دی کیټیګریز راشي. صحیح ده، یا پروډکټ ټایپ و په دې به مونږ کلیک کو. صحیح ده، ایډیټ باندې دلته کې به مونږ خپل چې کم کیټیګریز وي، صحیح ده، هغه به مونږ د ځان سره څه کو؟ کنفرم به کو. زمونږ د پروډکټ دپاره چې کومه کیټیګري وي، صحیح ده، هغه به مونږ څه کو؟ د ځان دپاره به یې کنفرم کو. صحیح ده، چې کله زمونږ سره د پروډکټ کیټیګري چې ده هغه زمونږ سره کنفرم شي. صحیح ده، د دې ځینه زمونږ سره ریکمنډیشن دی. صحیح ده، ریکمنډډ براوز نوټس زمونږ سره ریکمنډډ کیټیګریز مونږ له راکړي دي. صحیح ده، نو که فرض کا زمونږ سره په دې کې دغه کیټیګري میچ کوي جو مونږ به ډایرکټ چې دی په هغې باندې کار وکړو. خو که فرض کا دا زمونږ سره میچ نه کوي، نو د دې دپاره به بیا مونږ څه کوو؟ رایټ کیټیګري به مونږ سلیکټ کوو، کوم چې د دې دپاره رایټ کیټیګري وي. صحیح ده، ښه، د دې پورې پروسس وشو. اوس به دلته کې که فرض که ستاسو سره ویریشن وي، دا وروسته خبره اتره ده چې کله مونږ لیسټینګ کوو دا بیا په هغې کې خبره اتر راځي. صحیح ده، برانډ نیم دی. برانډ نیم وایي تو ځان له چې دی کم برانډ نوم ورکول غواړي. صحیح ده، تو ځان له MPL لانچ کې خپل یو مایکرو پرایویټ لیبل پروډکټ لانچ کې، نو د هغې دپاره به تو یو برانډ نوم چې دی هغه سلیکټ کې که نه چوز کې به. لکه دلته کې زموږ سره د دې خپل برانډ نوم دی، د دې زموږ سره خپل برانډ نوم دی. صحیح ده، نو مونږ به خپل برانډ نوم چې دی هغه سلیکټ کوو او په هغې به د امازون وال نه چې دی څه کوو؟ اپروول اخلو. فار ایگزامپل زما نوم دی فضل احد. صحیح ده، نو زه دلته ولیکم A. احد. ما دا نوم چې دی دا سلیکټ کړلو. صحیح ده، ما چې کله دا نوم سلیکټ کړلو که نه، نو زه به د دې دپاره اپروول اخلم. که فرض کا دلته کې زه جنریک پروډکټ لیست کول غواړم، برانډ نوم ولا نه ورکول غواړم، نو زه به داسې کار وکړم this product does not have a brand name. د دې پروډکټ چې دی برانډ نوم نشته دی، نو دا به زه چک کړم، په دې به زه کلیک کړم. صحیح ده، چې په دې زه کلیک کړم نو تاسو ګورئ اټومیټیکلی زموږ سره څه راغی؟ جنریک راغی. ولې جنریک راغی؟ ځکه د دې پروډکټ چې دی برانډ نوم نشته دی، نو ځکه زموږ سره څه راغی؟ جنریک زموږ سره راغی. که فرض کا د دې پروډکټ زموږ سره برانډ نوم وي، نو هغه برانډ نوم به مونږ دلته کې انټر کوو، د هغې دپاره به اپروول اخلو. صحیح ده، دې ته بیا راځم. بیا زموږ سره دی UPC کوډ. صحیح ده، UPC کوډ چې دی هغه تاسو د کوم ځای نه بای کولی شئ. زموږ سره UPC کوډ چې وي نو دا یو بارکوډ وي. صحیح ده، که تاسو خیال کړی وي په دې پروډکټس باندې زموږ سره هغه بارکوډ یې لګېدلی وي. صحیح ده، نو هغې ته څه ویلی کېږي؟ UPC کوډ.
نو د هغه که فرض که مونږ پرچیز کول غواړو د خپل پراډکټ دپاره اخیستل غواړو مونږ خپل پراډکټ له چې دی هغه یو پی سی کوډ ورکول غواړو نو مونږ به هغه د کم ځای نه پرچیز کوو هغه به مونږ د جی اس ون نه چې دی پرچیز کوو صحیح ده که فرض که مونږ ورته وایو چې یاره I don't have a product ID زما سره د product ID نشته دی نو زه به بیا څه وکړم دلته کې به په دې باندې کلیک کړم صحیح ده او دا به زمونږ سره سلیکټ شي سمپلی نو زمونږ نه بیا دلته کې یو بي سي کوډ چې دی هغه نه غواړي صحیح ده ښه دلته کې زه اوس رالم دلته کې خو مونږ جنریک پراډکټ چې دی هغه وپېژندلو چې یاره مونږ به جنریک چې دی لیسټینګ څنګه کوو صحیح ده که فرض کا دلته کې زه اوس ورکومه صحیح ده چې زما سره د زه په خپل نوم باندې چې دی په خپل برانډ نوم باندې چې دی اپروول اخلم نو د هغې دپاره به زه هغه برانډ نوم چې دی هغه سلیکټ کوم صحیح ده زما نوم فضل احد دی که تاسو د امازون A to Z کورس زده کول غواړئ نو زموږ سره په واتساپ نمبر باندې رابطه وکړئ زه به تاسو ته د امازون A to Z کورس چې دی هغه درښایم او بالکل په یو ښه طریقه به زه تاسو پوهه کوم صحیح ده ښه دلته کې مونږه برانډ نوم چې دی هغه سلیکټ کوو فار ایگزامپل زما نوم فضل احد دی نو زه داسې ورکوم A ډاټ احد صحیح ده A ډاټ احد چې دی دا ما یو نوم چې دی دا سلیکټ کو د برانډ دپاره صحیح ده زه به دلته کې په نیکسټ باندې کلیک کوم چې کله زه په نیکسټ باندې کلیک کوم که نه نو زما سره دغه شانتي وینډو اوپن شي برانډ نیم اپروول ریکوایرډ وایي دا کم برانډ نوم چې دی دا تا چې کوم سلیکټ کو A ډاټ احد د ځان دپاره یعنی ما خپل برانډ نوم فار ایگزامپل سلیکټ کو صحیح ده وایي د دې دپاره تاله چې دی برانډ نیم چې دی د هغې اپروول د هغې اجازت راغیستل چې دی هغه ریکوایرډ دی نو هغه به مونږ څنګه کوو اپلای ټو سیل په دې به مونږ کلیک کوو اپلای ټو سیل باندې مونږ کلیک کوو که نه نو دلته کې د امازون والا څه شرایط دي د هغې شرایط مطابق به مونږ چې دی څه کوو برانډ اپروول به مونږ را اخلو صحیح ده لکه برانډ نیم اپروول فار A ډاټ احد د دې دپاره چې دی څه ریکوایرمنټس دي د هغې دپاره تاسو له دا ویډیو هم درکړې ده دا هم تاسو کتلی شئ انیوی مونږ ډایرکټ چې دی راځو ریکوایرمنټس ته صحیح ده ډاکومنټ must meet the following requirements دا ډاکومنټس چې کوم دي د MPL دپاره د برانډ اپروول راغیستلو دپاره دا به لازمي چې دی زموږ سره په دې الیجیبیلیټي باندې سوي پوره وي صحیح ده پراډکټ پکچر شوډ ناٹ بی بلري زمونږ سره چې کوم مونږ د پراډکټ نه پکچر وباسو صحیح ده هغه به بلر نه وي صحیح ده د برانډینګ آن یور پراډکټ آر پیکینګ مسټ میچ A ډاټ احدو که فرض کا ته خپل په پراډکټ باندې برانډینګ نوم کول غواړې صحیح ده که هغه تو په پیکینګ باندې کول غواړې یا که هغه تو په پراډکټ باندې کول غواړې نو چې هغه مسټ میټ وي هغه څه وي یا الیجیبل وي صحیح ده هغه بالکل یو شانتي وي د څه په شانتي د A ډاټ احد په شانتي کوم چې مونږه برانډ نوم چې دی هغه سلیکټ کړی دی صحیح ده د پکچر آر ټیکن بای یو اینڈ آیټمز آر هینډ هیلډ آر پلیسډ آن ا ټیبل کله چې هم ته د دې پراډکټ نه پکچر اخلې که نه نو دغه پکچر چې دی یا به دا ستا سره په لاس کې به دې نیولی وي صحیح ده هغه پراډکټ تو به دې پکچر اخلې یا به تو هغه پراډکټ چې دی هغه به تو په ټیبل باندې ږدې چې په ټیبل باندې تو کله کیدې که نه د هغې نه به تصویر وباسي صحیح ده چې په هغې کې برانډینګ نوم چې دی هغه بالکل ویزیبل وي صحیح ده بیا زموږ سره د برانډینګ A ډاټ احد must be stamped stitched printed or stuck دا کم برانډ نوم چې کم دی زموږ سره A ډاټ احدو چې میک شور دا یقیني کوي صحیح ده چې دا نوم چې کم دی دا برانډ نوم چې دا بالکل سټمپ وي دا جوخ وي په پیکینګ باندې یا په پراډکټ باندې صحیح ده چې دا زموږ سره خرابېږي یا ریموف کېږي نه چې پراپرلی پرنټ شوی وي صحیح طریقه کار سره صحیح ده او بیا زموږ سره اپ ریکویسټینګ جی ټي این ایگزیمشن و که ستاسو فرض که د جی ټي این ایگزیمشن دپاره چې دی ریکویسټ کوئ نو تاسو به بیا څه کوئ هغه جی ټي این ایگزیمشن چې کوم دی هغه به تاسو چار چاپیره د پراډکټ نه تصویران وباسئ صحیح ده پراپرلی او تاسو به میک شور کوئ چې په هغې باندې یو پی سی کوډ بیا نه وي صحیح ده ښه چې کله زموږ سره دا ټوټل ریکوایرمنټس دا پوره شي که نه نو مونږ به دا څه کوو دا به مونږ داسې چیک کوو دا به مونږ داسې ټیک کوو صحیح ده چې دا زموږ سره ټیک شي دا زموږ سره فل شي نو مونږ امازون والته وایي چې زموږ سره دا ریکوایرمنټس دي دا مونږ پوره کړل صحیح ده او هغه ایمیجز چې کوم مونږ ووښکل صحیح ده په لاس باندې ووښکل یا یو
په ټیبل باندې پروډکټ کېښودو د هغې په مدد سره مونږ پکچر ووهکل نو مونږ به هغه پکچر چې دی هغه راوړو صحیح ده او خپل ایمیل چې کوم دی هغه به مونږ دلته کې انټر کړو صحیح ده چې کله مونږ خپل ایمیل انټر کړو نو مونږ به سبمیټ ووو چې کله مونږ سبمیټ ووو که نه نو زمونږ دغه چې کوم دی برانډ اپروول نیم چې کوم دی دا به پروسس شي چې کله دا پروسس شي نو دې ته به مونږ صبر وکړو د اپروول دپاره چې کله امازون والا دا پروډکټ چې دی دا زمونږ سره اپروو کړي صحیح ده نو د هغې نه بعد به مونږ څه کوو لیسټینګ به کوو د لیسټینګ دپاره به مونږ بیا څه کوو ډسکرپشن به ښکلی لیکو صحیح ده په ډسکرپشن کې به مونږ های سرچ کیورډ چې دی هغه شاملو صحیح ده ټایټل به مونږ ښکلی لیکو بیک اینډ کیورډز یا هیډن کیورډز چې دی هغه به مونږ پراپرلی لیکو صحیح ده ټایټل بولټ پوینټ صحیح ده دا به مونږ پراپرلی لیکو که فرض که دا تاسو له نه درځي نو تاسو زمونږ سره په واتساپ نمبر باندې چې دی رابطه کولی شئ دا به درته ځو A to Z د MPL یا د امازون چې څومره هم کورس دی دا به درته ځو A to Z درښایم تاسو به پې پوهه کوم چې تاسو به په امازون باندې کار څنګه کوئ نو نننۍ ویډیو زمونږ د څه په باره کې وه د دې په باره کې وه چې مونږ به د امازون وال نه که فرض که مونږ MPL لانچ کوو مایکرو پرایویټ پروډکټ چې دی هغه لانچ کوو نو د هغې دپاره به مونږ د امازون وال نه برانډ اپروول څنګه رااخلو نو په دې طریقه کار به مونږ څه کوو د امازون وال نه به مونږ برانډ اپروول چې دی هغه رااخلو نو دا زمونږ نننۍ ویډیو که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو چې دی لایک کوئ د حوصله افزایۍ دپاره ښکلی شانتي کمنټ وکئ د نورو ملګرو سره دا ویډیو شیر کئ او د چینل د گروث دپاره زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کئ سو بای بای فار ناو وی ویل میټ انشاءالله ان د نیکسٹ ویډیو الله فامان